سلام، وخت مو بخیر. په ما راړوم د نن ورځې مهم او وروستۍ خبرونو ته. د کډوالو ستونزو ته د رسېدې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 2800 کډوال هېواد ته راستنې شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 543 کورنۍ چې 2802 کسان کېږي هېواد ته راستنې شوي دي. یاد کډوال د هرات، اسلام کلا، نیمروز، ورېښمو پله، هلمند، بهرامچې، د کندهار بولدک او د ننګرهار تورخم له لارې راستنې شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 822 راستنې شوي کورنۍ چې 3638 کسان کېږي خپلو سیمو ته لېږدول شوي او 699 کورنیو سره مرستې شوي دي. یادو کډوال ته د مخابراتي شبکو 683 سیم کارتونه هم ویشل شوي دي. د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور د ایراني شرکتونو له پلاوي سره په افغانستان کې د اوبو پروژو په اړه خبرې کړي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کابل ته د اوبو د انتقال پر پروژې د پانګونې ته چمتووالی څرګند کړی. د خبرپاڼې له مخې منصور دغه پلاوي ته ویلي چې د یاد وزارت له تخنیکي ټیم سره خبرې وکړي ترڅو د هوکړه لیک ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره او له هغې مخې یې چارې پر مخ ولاړې شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله کسپاڼه په لیکلي بیان کې ویلي چې ځینې کورنۍ ته د کار په بدل کې د پیسو په پروګرام کې برخه اخیستې ده چې په دې پروژه کې کډوالو ته د پیسو له ترلاسه کېدو سربیره 510 متره په اوږدوالي د اوبو یو کانال جوړ کړی دی. سره صلیب زیاته کړې چې دا کانال به کرنیزو ځمکو ته د اوبو برابرۍ، د کروندګرو او د اوبو لګولو سیستمونه به ښه کړي. ځمکې به د سیلابونو له ګواښونو وساتي او په راتلونکي کال کې به د ځایي اوسیدونکو وړتیاوې لوړې کړي. څه موده مخکې هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د هرات په 15 ولسوالیو کې د اوبو 409 پمپونه رغولي دي. د دایکنډي ولایت اوسیدونکو روان کال په خپل شخصي لګښت د 48 ښوونځي او دیني مدارس ودانۍ جوړې او یا هم بیا رغولې دي. د دایکنډي د پوهنې ریاست ویلي چې د دغه ودانۍ جوړولو او ترمیم لپاره شاوخوا 26 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د مسؤلینو په وینا دغه ولسي اقدام د ښوونځیو د وضعیت په ښه کېدو کې مهم رول لوبوي او د ودانیو د کمښت یو شمېر ستونزې به یې جبران کړي دي. او وروستی خبر مو هم د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په فلوریډا کې د سولې د چوکاټ په ټولو اړخونو هر اړخیزې خبرې کړي او د پام وړ پرمختګ ته رسېدلي دي. د زیلنسکي په وینا د سولې د 10 مادو له طرحې څخه شاوخوا 90% پر توافق شوي او د امریکا، اروپا او اوکراین ترمنځ د امنیتي تضمینونو پر عمومي چوکاټ هم نږدې بشپړه هوکړه شوې ده. دواړو لورو پریکړه کړې چې پاتې موضوعات د نهایی کېدو لپاره په راتلونکې اونۍ کې به د ټیمونو بله ناسته وشي. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو همدومره وو. تر بیا ښې چارې.